بسم الله الرحمن الرحیم. دغه اپشنونه برینګ فارورډ، سینډ ټو بیک او د الاینمنت ټو ګروپ ان ګروپ، دغه اپشنونه موږ تاسې هغه وخت استعمالوو کله که موږ له یوه نه زیات عکسونه ولرو په یوه وخت کې، مثلا 3 عکسونه 4 عکسونه یا عکس اشکال ولرو چې داسې څو شیان په یو وخت کې یو ځای ولرو، په هغه صورت کې بیا موږ له دغو شیانو استفاده کوو. فعلا زه څو عکسونه لرم؟ یو عکس لرم، نو زه به لاړ شم یو څو عکسونه به نور هم له د انسرټ نه واخلم. پیکچر کې به یو به دا عکس اضافه کوو، یو به دا یو دوه عکسه به نور هم راولو، لږ به یې واړه کړو تر څو هغې صفحې ته لاړ شي، دا بل به هم موړ کړو، دا 3 عکس. اوس ګوره دغه عکس زه کولی شم چې دلته اساني سره یې هر ځای ته انتقال کړم، خو دغه عکسونه نشم کولی. ګوره ډېر ښه مشکله کېږي. ولې؟ ځکه چې موږ تاسې پرون په فارمټ مینیو کې دلته ټکسټ ریپ ویلې چې عکس په اول کله چې موږ نوی عکس راولو هغه فارمټ اول څه شی وي؟ انلاین وي ټکسټ وي. انلاین وي ټکسټ همیشه د حروفو سره یو ځای راځي، داسې فکر کوي لکه دا چې یو حرف وي، نو بیا انتقال یې لږ مشکل وي. نو بیا موږ تاسې له دغو نورو نه باید استفاده وکړو، سکویر، ټایل، بیهایند ټاپ. اوس مثلا زه سکویر کوم، نو اوس ګوره دا زه په ډېر اساني سره بیا یو ځای نه بل ځای ته وړی شم او خط به هم بیا ورسره موف کېدای شي. اوس دا هم نشي کېدای موف، نو بیا به هم زه دا کلیک کوم، د دې به هم یا سکویر یا ټایټ یو به ورته انتخابوم، نو بیا به دی هم زه کولی شم چې په اساني سره موف کړم. اوس که چېرته د اشکال د عکسونه یو د بل په سر راشي، مثلا دا اوس وګورئ دغه عکس وینئ له ټولو نه شاته ده او دغه عکس له ټولو نه مخکې ده، دا یې منځ کې ده. که چېرته زه غواړم چې دغه عکس مخ ته راولم، نو بیا به یې کلیک یې، دا به لږ ور وړاندې کړو، دا به کلیک یې، په دې ځای کې به راشي برینګ فارورډ. فارورډ معنی مخ ته، برینګ را یې وړه، مخ ته یې راوړه. نو عکس مې کلیک کړی، دلته به دا اپشن کلیک کړو. دې کې موږ سره 2 شیان دي، یو برینګ فارورډ ده، یو برینګ ټو فرنټ ده. برینګ فارورډ معنی چې یو سټپ یې را مخته کړه، یعنی که زه برینګ فارورډ کلیکم صرف له دې یو عکس نه به مخکې شي، که بیا برینګ فارورډ کړم له دې بل عکس نه به مخته شي. برینګ فارورډ یو خانه یې را مخته کوي او برینګ ټو فرنټ په ټولو کې را مخته کوي، دا یې په یو وارې د ټولو مخته راولي. ګوره، او که چېرته زه دا یو کلیک کوم بیا به له یوه نه مخته کېږي، بیا که یې کلیک کوم له بل نه به مخته شي. برینګ فارورډ یې یوه خانه را مخته کوي او برینګ ان ټو فرنټ په یو وارې له ټولو نه مخته راولي. پوه شوې؟ او برینګ ان فرنټ اف ټکسټ، که چېرته برینګ ان فرنټ اف ټکسټ شي نو بیا به دی د خط مخته راځي، خط شاته به نه راځي. که چېرته زه غواړم چې دا عکس بیرته شاته شي، اوس مثلا دا ما کلیک کړی ده، زه غواړم چې بیرته یې شاته کړم، نو بیا په هغه صورت کې موږ سینډ بیکورډ نه استفاده کوو. بیا دلته چې دا اپشن کلیک کوو بیا موږ سره سینډ بیکورډ ده او سینډ ټو بیک. که چېرته سینډ بیکورډ کلیک کوو یو خانه شاته کېږي، مثلا که زه کلیک کړم د دې عکس نه به شاته شي، له دغه عکس نه به شاته شي، که بیا کلیک کړم د دې عکس نه به شاته شي، داسې یو خانه. خو که دا کلیک کړم د ټولو عکسونه په یو وارې شاته کېږي. اوس ګوره که زه دا کلیک کړم د ټولو عکسونه به په یو وارې شاته شي، او که چېرته مې بیکورډ کلیک کړی وای نو بیا ګوره یو خانه، که بیا کلیک کړم بیا یو خانه. او بل پکې سینډ بیهایند ټکسټ چې څه وشي، خط د عکس شاته لاړ شي. اوس چې دلته موږ تاسې ټکسټ ریپ سکویر کلیک کړی ده، نو په دې خاطر چې دا د شاته نه ځي، نو اوس به دلته موږ ورسره اپشن هم چینجوو تر څو د شاته لاړ شي. د هغه اپشن شول که چېرته عکسونه یې اشکال سر په سر وي، واړه چې شاته و مخته کې، بیا له دو نه استفاده کوي. بل سلیکشن پین، که چېرته سلیکشن پین کلیک کوو دغه شي ته سلیکشن پین وایي. موږ تاسې چې هر څومره اشکال یا عکسونه ولرو د هغو ټولو نومونه دلته لیکل شوي وي. مثلا زه فعلا دلته 3 عکسه لرم، نو ګوره د 3 وړو نومونه دلته لیکل شوي دي چې یو د فکچر 2 په نوم ده، یو د 4، یو د 5 په نوم ده. دلته چې زه یو کلیک کړم هغه عکس دلته خپله انتخابېږي. ګوره دا کلیک کړم دا به انتخاب شي، که د سترګې نشان کلیک کړم هغه عکس به ورک شي، بیرته یې کلیک کړم بیرته به ښکاره شي. له دغه سلیکشن پین نه موږ تاسې کولی شو چې هر څومره عکسونه ولرو ټول په یو وخت کې انتخاب کړی شو، ټول په یو وخت کې هایډ کړی شو، ټول په یو وخت کې شو کړی شو، ټول یو ځای نه دلته آرډر مخته او شاته کې، او له دې ځای نه هم آرډر مخته شاته کې. اوس مثلا زه پکچر 2 کلیک کوم، دا ده زه غواړم چې مخته یې راولم، دا لاندې شو، دا به مخته کړم، دې ځای نه به راسره هم وشي چې راکشه کړي، او یا به یې له دې ځای نه کوو برینګ فارورډ ده. نو دغه ته سلیکشن پین وایي چې هر څومره عکسونه یا اشکال ولرو د ټولو نومونه به دلته راځي، ټول په یو وخت کې کولی شي چې هایډ یې کړي، ټول په یو وخت کې کولی شي شو یې کړي، او یا یې له دې ځای نه هایډ کړي، او یا یې په آرډر کې تغیرات راولي چې کاته او پورته یې کړي. دغه چې ته سلیکشن پین وایي. بیا راځو فارمټ مینیو ته. په دې ځای کې الاینمنټ لرو.
الاینمنټ چې د ترتیب کولو ته وایي. که چېرته غواړئ چې الاین یې کړئ ترتیب یې کړئ عکسونه. یو ګوره موږ تاسې دغه الاینمنټ درلود. دا الاینمنټ موږ د چا لپاره استفاده کوو؟ د خط لپاره هم استفاده کوو چې مثلا خط په منځ کې راشي یا دې سر کې راشي یا هغه سر کې راشي. خو دغه فارمټ کې دا الاینمنټ چې ده دا بیا د اشکالو یا د عکسو لپاره استفاده کوو. دې کې موږ تاسې دوه قسمه الاینمنټ لرو. یو دغه درې دي او یو دغه درې دي. دغه درونه هغه وخت استفاده کوو که چېرته عکسونه عمودي شکل کې وي یو د بل په سر باندې، او په دغه درونه هغه وخت استفاده کوو که افقي شکل کې وي. اوس ګوره دلته د وړو وړو شکلو ته پام وکړئ، درته معلومیږي. ګوره دلته څنګ په څنګ څو شکله دي؟ څنګ په څنګ درې شکله دي. وینئ؟ یو دوه درې څنګ په څنګ دي، یعنې افقي حالت کې دي که نه؟ او دلته که وګورو بیا ګوره سر په سر دي. دا یعنې څه وخت؟ عمودي. نو که چېرته زموږ ستاسې عکسونه عمودي حالت کې وه لکه دا، بیا له دو درو نه استفاده کوو. که عمودي حالت کې وه له دو درو نه استفاده کوو. ګوره دلته اشکال هم عمودي غوندې ورکړي. او که چېرته افقي حالت کې وه لکه دا چې وینې څنګ په څنګ وي بیا په دې. اوس خو سر په سر دي. اوس مثلا که زه دا عمودي او افقي کړم لږ بیا واړه کړمه، مثلا دغه ځای کې زه غواړم چې ټول داسې په ترتیب په دې کونج کې راولم، داسې یو طرف ته. دا مې هم دلته راوستو، دا مې هم دلته راوستو. اوس د عکسونه که پام شي ګوره ټول په یوه ځای کې شروع نه دي. ګوره دا عکس دلته ده، دا لږ وینې راوړاندې ده، دا بیا لږ دې خواته ده. یعنې که زه غواړم چې دا ټول په یوه ځای کې یوه ځای نه شروع شي، له یوې نقطې نه ټول داسې منظم وي که نه، نو په هغه صورت کې بیا له هغو اپشنونه کلیک کوو. اوس زه دا عکس کلیک کړم، دلته فارمټ ته راشم، نو ګوره که زه دا دو کې کلیک کړم څه تغییر به نه راځي. هر څه چې کلیک کړم مثلا دا کلیک کړم دا کلیک کړم نه راځي. که غواړئ چې ټول په یو وارې ترتیب شي، ټول به درې واړه انتخابوئ. درې واړه چې انتخابوئ بیا به کنټرول بټن ورسره ونیسئ. دا یو چې د کلیک کوو کنټرول بټن ونیسه، بل کلیک کړه کنټرول بټن ونیسه، بل کلیک کړه. اوس ګوره درې واړه انتخاب شو. کله چې درې واړه انتخاب شي بیا که زه یو ځای نه بل ځای ته وړم هم به درې واړه وړل کېږي. که یې چېرته وړکې کوم غټوم یې هم به ټول په یو وارې کېږي. بیا اوس مثلا دې خواته مې کلیک کوم، بیا که یې سلیکټوم بیا هم همداسې کنټرول کلیک ټول به سلیکټ کېږي. سلیکټ شو. اوس ګوره دلته الاینمنټ، نو چون اوس دوی عمودي حالت کې دي موږ د الاینمنټ لپاره له دې درو نه استفاده کوو. که زه الاین لیفټ کلیک کړم دوی به له دې طرف نه ټول الاین شي، یعنې ټول به له یوې نقطې نه شروع شي. او که چېرته الاین سنټر کلیک کړم مرکزونه به یې ټول په یوه خط راشي. او که چېرته الاین رایټ کلیک کړم له دې طرف نه به ټول له یوې نقطې نه شروع شي. نو که چېرته عمودي وه لکه اوس چې دي له دغو درو نه استفاده کوئ. او که چېرته افقي حالت کې وه مثلا کوم وخت کې عکسونه دغسې وي لکه دا، اوس ما ټول سلیکټ کړي، زه غواړم چې په سر کې ټول له یوه خط نه شروع شي، نو بیا به له دو درو نه استفاده کوو. له دو درو نه که چېرته الاین ټاپ کلیک کړم د سر له طرف نه به ټول له یوې نقطې نه شروع شي. او که چېرته میډل کلیک کړم منځونه به سنټر به ټول په یوه نقطه په یوه لاین برابر شي. او که چېرته باټم کلیک کړم لاندې به په یوه نقطه ټول برابر شي. نو ګوره په هغو حالتو کې ده. اوس که چېرته ګوره زه الاین لیفټ کلیک کړم، ګوره دا حالت د دوی نه ده ورټیکل که نه، دوی په کوم حالت کې دي؟ په هوریزنټل حالت کې دي. که چېرته زه دا کلیک کړم الاین لیفټ، نو دا ټول عکسونه به سره یو ځای شي. ولې؟ ځکه چې د دې ټولو لیفټ یو ځای له یوه خط نه شروع کړو، نو چې د لیفټ له یوه خط نه شروع شي خو دا به نه یو ځای کېږي. نو کله چې په افقي حالت کې وه له دغو درو نه استفاده کوئ کوم الاینمنټ ورته افقي ورکوه، او که عمودي حالت کې وه له دغو درو نه استفاده کوئ. بیا دلته ډسټریبیوټ هوریزنټلی او ډسټریبیوټ ورټیکلي ده، دا هم د دغو حالتو لپاره ده. اوس دغه چې دي ګوره هوریزنټل حالت کې دي، افقي حالت کې دي، د دو فاصله کم پام شي کمه ده، د دو فاصله زیاته ده. که چېرته موږ غوښتل چې دغه فاصلې هم مساوي کړو، که چېرته په داسې حالت کې ولکه اوس افقي چې دي بیا به دا یو کلیکوئ، دا شکلو ته یې وګورئ شکلونه په افقي حالت کې دي. او که عمودي حالت کې وه بیا به دا یو کلیکوئ. اوس که زه دا کلیک کړم ګوره د فاصلې به یې مساوي شي. که چېرې په عمودي حالت کې لکه مخکې چې وو او بیا یې فاصلې برابروي، په هغه صورت کې به بیا دا یو کلیکوئ تر څو ورټیکلي هم بیا برابر شي. دغو ته الاینمنټ وایي. پوه شوې په دې باندې؟ بل موږ ته درې آپشنه نور لرو. یو چې د الاین سلیکټډ آبجیکټ، الاین ټو مارجن، الاین ټو پیج. اوس په دې کې کوم یو ټیک مارک ده؟ الاین سلیکټډ آبجیکټ. سلیکټ چې همدوی موږ سلیکټ کړي دي، چې کله موږ دا الاینمنټ راولو په چا کې راځي؟ په همدو کې تغییرات راځي. مثلا زه ټاپ ورته وایم، د همدو درو ټاپ برابریږي. که زه کله غواړم چې دا د پیج مطابق الاین کړم، یعنې زه غواړم چې دا درې واړه عکسونه د پیج د دې سر ته راشي یا د پیج دې سر ته راشي، د پیج سره یې غواړم منظم کړم، په هغه صورت کې بیا موږ تاسې راځو الاین ټو پیج کلیک کوو. اوس که زه الاین ټو پیج کلیک کړم، اوس وګوره کوم یو ټیک مارک شو؟ الاین ټو پیج. اوس که زه راشم الاین ټاپ کلیک کړم،
دا عکسونه به ټول چیرته راشي چاته. که چیرته مثلا اوس ورته وایم چې الاینډ لیفت عکسونه به ټول چیرته راشي د صفحې لیفت. ګوره د صفحې له دې کونج سره منظم شو. نو که چیرته موږ تاسې دلته الاین کې الاین ټو پیج کلیک کړی وي بیا په دو کې که هر آپشن کلیک کوو دغه اشکال یا د عکسونه به د صفحې مغه ځای سره الاین کیږي. مثلا که زه د بوټم کلیکم نو دا به اوس چیرته راغلی وي بوټم ته. نو که چیرته الاین ټو پیج وي دوی د پیج مطابق الاین کیږي. او که الاین ټو مارجنز وي بیا به د مارجنز مطابق. اوس ګوره زموږ مارجنز له دې ځای نه شروع دي که نه له دې ځای نه ته دې ځای لیفټ مارجنز ده له دې ځای نه ته دې ځای ټاپ مارجنز ده او له دې ځای نه ته دې ځای رایټ مارجنز ده. نو اوس که چیرته دا ما دا کلیک کړی وي لکه اوس چې مې کلیک کوو اوس مثلا زه ورته وایم چې الاین رایټ اوس به وګوره دوی د مارجنز د رایټ سره برابر شي. مارجنز همدا ده که نه ټاپ به هم کم چې سر ته راشي نو ښه به ښکاره شي درته دا وګوره رایټ مارجنز یې دا شو ټاپ مارجنز یې دا شو. مخکې ګوره د پیج له څنډې سره منظم کېدو اوس له کوم ځای سره منظم کېږي له مارجن سره منظم کېږي. نو کم کله غوښتل چې له پیج له سرو سره منظم راشي الاین ټو پیج کم له مارجنز سره منظم کول الاین ټو مارجنز او کم دوی خپل منځ کې کول د پیج یا د مارجنز مطابق هم نه غوښتل په هغه صورت کې بیا الاین سلیکټډ آبجیکټ بیا به دا کلیک کوئ چې تر څو دوی سره منظم شي. بل یوز الاینمنټ ګایډز. ګایډز معنا راهنما یا لارښوونکي. کله چې زه غواړم یو عکس مثلا دلته ما یو عکس ایښی ده یو عکس دلته ایښی کله چې زه د عکسونه سره غواړم منظم یې کړمه نو که غواړم چې ما ته الاینمنټ ګایډ یو راهنما ښکاره شي چې دا راته وښیي چې دغه عکسونه اوس یو لاین کې شول. اوس ګوره که زه دا دې خوا ته راولم ما ته ونه معلومیږي زه مجبور یم چې هلته الاین کړم. خو که چیرته ما دا شی کلیک کړی یوز الاینمنټ ګایډ اوس چې زه یو عکس ګوره رانږدې کوم دلته یو ګایډ به پیدا کېږي. وینې دا شنه لیکې ته هم پام شو دغه د الاینمنټ ګایډ وایي. اوس مثلا ما دا دلته کېښو دا مې راکش کو دا مې دلته کېښو دا مې راکش کو دا مې دلته کېښو. اوس وګوره درې واړه به په یوه خط وي که نه ځکه چې هلته موږ ته ګایډ ښکاره کېږي که نه. یا مثلا زه د عکس سر ته راولم اوس وګوره سر کې راته ګایډ ښکاره کېږي وینې هماغه کونج کې هم دې کونج کې دغه راهنما ته چې د الاینمنټ ګایډ وایي. که کله غواړې چې ښکاره شي ټیک مارک یې کړه که کله غواړې چې ښکاره نه شي مې ټیک مارک. اوس که بیرته ایسته کړم بیا نه ښکاره کېږي. ګوره که یې کلیک کړم ښکاره کېږي. نو کلیک به یې کوو چې ښکاره شي وینې. بل په دې ځای کې موږ تاسې ویو ګریډ لاین لرو. ګریډ لاین خانې خانې ته وایي. که دا کلیک کړمه زموږ صفحه کې به ګریډ لاین پیدا شي. دغه چار کونجې عمودي او افقي لاینو ته موږ تاسې ګریډ لاین وایو. نو که کله غواړئ چې ګریډ لاین ښکاره شي ګریډ لاین هم کلیکولی شي. ګریډ لاین هم موږ تاسې د بعضې شیانو د منظم کېدو لپاره استفاده ترې کولی شو. مثلا زه دا عکس دلته راولم. اوس که زه بل عکس غواړم چې همدې خط سره برابر وي خو خط د تیار ښکاري که نه مثلا دا عکس مې راواخیست دلته مې کېښوه. اوس به دا عکس له برابر وي که نه ولې برابر دی ځکه چې د لاین سره برابر دي که نه. مثلا دا دلته ږدم نو که کله غواړئ چې دا ګریډ لاین درته ښکاره شي نو په هغه صورت کې چې ده بیا ویو ګریډ لاین کلیکوئ او که ایسته کې بیا بیرته ختمیږي. له دې ځای نه ګریډ لاین سیټینګ کولی شي. که چېرته غواړئ چې دا خانې لږ غټې کې لږې وړې کې په هغه صورت کې موږ ګریډ لاین سیټینګ کلیکوو. دلته موږ تاسې ګوره ګریډ لاین سیټینګ لرو. یو یې سنیپینګ ده او بل یې ګریډ سیټینګ ده. ګریډ سیټینګ کې هوریزنټل او ورټیکل سپیسینګ لرو. مثلا که زه دا فاصلې ورته هوریزنټل زیاتې کړم او ورټیکل عمودي افقي فاصلې زیاتې کړم اوکې کوم ګوره دا خانې به غټې شي. او که چیرې کمې کړم نو بیا به وړې شي. نو فاصلې کمې کړم اوس به ګورئ وړې به شي. نو دا کولی شو چې موږ تغییرات پکې راولو چې یا وړې کړو یا غټې کړو. او که یې ختموي دا کلیکه بیخي به ختمه شي. بل موږ تاسې کراپ لرو. کراپ قیچي کولو ته وایي. کراپ مو همیشه په یاد اوسئ چې هر پروګرام کې وو د کراپ مطلب ده قیچي کول. کله که یو عکس غواړئ چې قیچي یې کړئ نو په هغه صورت کې به له کراپ نه استفاده کوئ. مثلا دا عکس زه غواړم چې د پاسپورټ سایز په اندازه یو دومره قدر یې کټ کړمه دا نور ترې ایسته کړم په هغه صورت کې ګوره کراپ نه استفاده کوم. مثلا دا عکس ته لږ غټ کړم چې صحیح ښکاره شي. زه غواړم چې کراپ یې کړم فقط دا کلیک دلته کراپ کلیک. کله چې کراپ کلیک دلته چوکاټ را پیدا کېږي. له دې چوکاټ نه اوس څومره قدر غواړئ په همدې چوکاټ کې سیټ کړه. اوس مثلا دا زه کوم چې دومره شي دومره او دومره. اوس وګوره دغه د چوکاټ بیرون منطقه توره شوه که نه دغه توره منطقه ترې کټوي دغه ځای درته پرېږدي صرف به انټر اوس ووهئ. اوس ګوره هغه منطقه یې کټ شوه دا منطقه پاتې شوه. نو که کله غوښتل چې یو عکس کټ کړئ په هغه صورت کې به له کراپ نه استفاده کوئ. دلته اسکیپ ووایو چې کراپ ختم شي. پوه شوئ؟ دې چې ته کراپ وایي. دلته کراپ کې بعضې آپشنونه نور شته.
اول خو دا کراپ شو دا مخکنی کراپ ده. بل کراپ ټو شیپ که غواړئ چې د یو شکل حالت غوندې دی قیچي شي. اوس ګوره مثلا زه غواړم چې دی په دې شکل کې قیچي شي یا په دې شکل کې یا په دې شکل کې، هر شکل چې کلیک کې د عکس به هماغه شکل باندې قیچي کېږي. نو کوم کله غوښتل چې یو عکس د شکل په شکل غوندې قیچي شي نو هر شکل چې کلیک کو عکس به هماغه شکل غوندې قیچي کېږي. او دلته بعضې اندازې دي که په غواړئ چې په دغو اندازو شي مثلا 3/4 کې غواړئ اوس به د عکس څو په څو کې شي 3/4 کې شي. انټر یې کړه 3/4 کې به شي. بعضو ځایو کې چې په انټرنیټ باندې فورمونه خانه پورې کوئ ګوره هلته نوشته وي چې عکس باید څو په څو کې وي که نه. نو موږ تاسې دلته تیار اندازې لرو کولی شئ چې له دې نه استفاده وکړئ. مثلا عکس باید څو په څو کې وي. دا ټول حالتونه دي. هر یو چې کلیک یې هماغسې به کېږي. مثلا څو په څو کې 3/4 کې. بیا کولی شئ چې د عکس انتقال کې مثلا د خانې ته برابر کړئ چې دومره قدر د شي. وینئ اوس چې زه انټر کړم دغه نه به 3/4 کې راشي. دې ته دا د کراپ اندازه شوي چې عکس څو په څو کې غواړي. او بل فیل هم شته له دې ځای نه موږ کولی شو چې عکس کراپ کړو چې څومره قدر یې غواړي همومره قدر یې کړه انټر ووهه عکس به کراپ شي. او فیټ هم ده چې څومره قدر یې فیټه یې هومره قدر یې قیچي کړه انټر ووهه عکس به کراپ شي. خو کراپ څه معنی؟ قیچي کول. هر چیرته چې وو کوم کله غوښتل چې یو عکس قیچي کوئ نو تاسو به کوم اپشن پیدا کوئ؟ کراپ چې کوئ بیا قیچي کولی شي. بل دلته ویټ اور هایټ ده. که غواړئ چې یو عکس غټ ووړ کړئ له دې ځای نه یې هم کولی شئ. یو خو موږ تاسې راسن کوو ګوره، او بل موږ تاسې دلته ویټ اور هایټ هم لرو. مثلا که زه دا ووړ کړم ګوره ویټ اور هایټ به یې کم شي، کم شو. که دا غټ کړم ویټ اور هایټ به یې زیات شي. له دې ځای نه هم کولی شو چې یو عکس غټ کړو یو عکس ووړ کړو. خو که مشخصه اندازه دې ورکوله نو په هغه صورت کې بیا موږ له دې نه ښه استفاده کولی شو. اوس مثلا زه وایم چې عکس دې 3 انچه وي ګوره بر یې څو راغی 2.9 یا مثلا ورته وایم چې بر دې 3 شي نو بیا به لږ نور هم راغټ شي. نو کوم کله غوښتل چې عکس غټ ووړ کړي له دې ځای نه هم کولی شي. دا فارمټ منیو شو. په دې کې خو اوس سوال نه لرئ. پوه شوئ ورباندې؟ چې پوه شوئ بېرته به انسرټ ته راشو. په انسرټ کې موږ تاسې ګوره عکس اوس ویلې. دلته یو بل اپشن هم لرو چې آنلاین پکچر. کله که مو غوښتل چې له انټرنیټ نه عکسونه واخلئ خو دا هغه وخت کار کوي چې زموږ ستاسې کمپیوټر له انټرنیټ سره وصل وي. که وصل نه وي کار نه کوي. ځکه چې ګوره آنلاین معنی انټرنیټ. آنلاین چې هر ځای ولیده آنلاین څه معنی؟ انټرنیټ. نو اوس که زه غواړم چې آنلاین پکچر یعنې د انټرنیټ نه عکس واخلم ګوره دلته موږ تاسې آنلاین ویډیو لرو چې له انټرنیټ نه ویډیو واخلئ. خو دا آنلاین اپشنونه هغه وخت کار کوي که چیرې زموږ په کمپیوټر کې انټرنیټ وصل که نه وصل کار نه کوي. اوس ګوره زه دا کلیک کوم نو دلته ماته یو مسج راکوي چې you need an internet connection to insert online picture. څه ته ضرورت لري؟ انټرنیټ کنکشن ته ضرورت لري تر څو ته عکس واخلئ. نو چې انټرنیټ کنکشن نه وي نو له انټرنیټ نه عکس نشئ اخیستی. بیا دلته موږ 3 اپشنونه لرو چې یو ټرای اګین یعنې که چیرته ستا په کمپیوټر کې انټرنیټ وصل وي خو دی بیا هم دا مسج درکوي نو بیا ټرای اګین کلیک چې ته یې بیا وګوره انټرنیټ وصل ده که نه. او ورک آفلاین مطلب دا ګوره آنلاین او آفلاین. آنلاین انټرنیټ، آفلاین بدون له انټرنیټ. مثلا زه بدون له انټرنیټ نه غواړم چې کمپیوټر نه یې واخلم بیا به آفلاین کلیک کوم نو ماته به کمپیوټر وینډو خلاصه شي چې هر ځای کې مې عکس وي هغه به واخلم. نو که چیرته له انټرنیټ نه غواړئ عکسونه واخلئ بیا به دا یې وکلیک کوئ. او که چیرته غواړئ چې کوم شکل جوړ کړئ بیا به شیپس کلیک کوئ. مخکې ګوره موږ کراپ ټو شیپ عکس په شکل کې راوستو خو دلته بیا که جدا شکل جوړئ بیا له دونه استفاده کوئ. مثلا زه دا شکل جوړوم کلیک کړه هر چیرته چې جوړئ همالته یې رسم کړه بیا منتخب کولی شئ موو یې کړئ غټ یې کړئ وړ یې کړئ هر تغییرات چې پکې راولئ پکې راوستی شئ. نو کوم کله شکل غوښتل بیا به شیپس کلیک کوئ. پوه شوئ تر دې ځای پورې؟ بس ده.